ملکونه او 8 ملکونه وروره زه یوه خبره درته کوم بین صاحب زما خبره زه یوه خبره درته کوم 24 ملکونه چې دي کنه دا خو صرف یورپی دي چې دا اټمی پاور دي ټولو بد مه کوه اروپا کې تنها فرانس او لندن اټمي طاقت د نور نه دي بیا خله لیونیه ته ما نه پېژنې جنرال صاحب ته ما نه تا خود پېژنم والله چې سړی دی د څڼو ته وګوري د غټ سړی ته 24 او 40 نه پېژنې ته راغلی دلته ما سره اوه او درې او دوه او څلور خفه کېږي ولې زه خو ګپ در سره وایم خفه کېږي مړه دا ګپ خبره نه زه سیریز په ایټم در سره لګیم ته ما سره ګپ لګې دا سیریز درته وایم که نه مخکې وایي غوسه کېږي ولې ته افغانستان څو ملټو کې ختمه یې زه نه ختموم زه صرف دا درته وهم پاکستانی ایټمی پاور دی 2 منټه او 12 سکنډه چې کوم دی که نه چې کوم مونږ ایټمی پاور ساتو که نه هغه دومره سخت لري هغه کورډ ایریا دومره لکه ستاسو چې کوم کورډ ایریا دی که نه کوم څومره افغانستان دی که نه دا زه یو ټیکنیکل دلاور به ته په خبره پوه وي چې زه په دلاور سره خبره مه کوه هغه بیا وروسته سره غږېږي ولې استعمالوئ نه ولې په انډیا استعمالوئ نه چې کله ټیم راشي ته به وګورې که نه خدای دې بېخو باسه په واله کې په ټول عمر استعمال کوي خو یوه خبر اول خو زه په دې 100% یقیني یم 99 ودرېږه 99% زه باوري یم چې هغه سیلاب وړی ده دا 1% چې ته وایې شته نو تاسو یې نسئ استعمالولی مونږ ته یې راکئ چې غول هم در باندې پرې اوس دومره وښیه چې په افغانستان کې اوس څه روان دي ته خو دلته ناست یې په هغه باندې ټیک ټاک باندې ناست یې ته ماته دا وښیه په افغانستان کې څه روان دي څه روان دي اوبه روان دي کونړ سیند ده د بدخشان ده ولې د خپلو خلکو ته نه ښیې چې په بارډر باندې چې کومه د جنګ لګیا دی کوم بارډر چې کوم د خوست سره بارډر لګېږي رکشه بارډر مه ورته فرضي کرښه د ډیورن لاین ده بارډر ولې خلکو ته نه ښیې ته څه شي ورته وښیم چې د پاکستان او د افغانستان د لمنځه چې کومه د جنګ لګیا دی چېرته لګیا ده ته په دې نه خبرې بالکل یې نه خبر یم چې 15 درنه ژوندي راوړي او 50 وژلي دي ولې نه یم خبر جرنیل صاحب بیا دې لکه چې ټرا وهلی ده په خپلو کې اتفاق ولرئ یو ریلګاډی خو جوړ کړي په افغانستان کې ریلګاډی جوړ کړي یو داسې ایرپورټ جوړ کړي دا ماشومانو ته سبق ووایي چې دا ټول په افغانستان کې یو پلاستیک کار والا اشرف غني هغه هم تاسو په جاز کې ودنګولو ودرېږه اشرف غني په جاز کې دانګلي نه دي هغه موږ لیږلی ده زمونږ مشر د زمونږ سپین ږیری د اشرف غني کې به خبرې نه کوې ورسه مریم نواز دې راوله شهباز شریف ال دې راوله آرمي چیف دې ودرېږه صبر وکړه قسم خدای چې دا ورکړه اشرف غني جنرال صاحب د مریم نواز کې داسې لږ غوندې مسکی شو چې ولې خو خیر که نه لکه انسان د سړي به سترګې اخوا دوخوا هغه باجوا دې راوله ودرېږه باجوا دې راوله مشرف دې راوله پرویز کیانی دې راوله خو خیر د همالته مردار شو بیا یې راوست پاکستان کې خو نه ده مړ بل رایل شریف دې راوله خو ټول تښتېدلي دي اشرف غني خو د موږ مشر ده موږ په خپله لیږلی ده هلته د ریسټ هغه دپاره چې هغه وکړي استراحت وکړي جنرال صاحب بله خبر د دوی په ټول پاکستان کې یو سړی پیدا نه شو چې دوی قاید بابای چې دی قائد اعظم چې د هغې خپله لور هندو ته ورکوله قائد اعظم یې څه کوي قائد اعظم کله واده کړی چې بیا یې لور هندو ته ورکړله پرېږده مړه سړي عبدالله خدای ته وګوره ما ته دا وښیه تاسو د ډاکټر نجیب الله چې دی هغه ولې شهید کړی و بالا یې در په سر کې رنګ دی ورک شه ته د افغانستان په خلکو مه غږېږه لږ صبر وکړه ګل خانه صبر وکړه تا داسې ملک ما ته وښیه چې د هغه چیف جسټس ریټایر شي په سبا باندې له ملکه وتښتي لاړ شي یو ملک داسې راوښیه او ملک پرېږدي ځه ته نجیب یادوې او بل یادوې نجیب بلا تر په سر کړه پنجاب پاکستان
په خدای که د نجیب ابرو ته ورسېږي. ما ته دا وښیه چې تاسو هغه څه نومېږي هغه والا ده چې دلته ګوره زه یو خبر درته کوم دلته ګوره یو خبره درته کوم چې ته دلته ودرېږه لږ صبر وکړه زه سوسیال خور زه کمونیست زه نیشنلیست نه یم ته داسې یو افغان سره ناست چې خپل د هېواد سپی له تا سره نه برابروم دا فکر ونه کړې چې زه به درصدي یو سړی راولم ودرېږه او هغه به دلته کېنوم او تا ته به ویم چې فلانی تر تا ښه افغان ده ودرېږه په ټول عمر باندې ودرېږه لږ صبر وکړه کنه چې اټم بام دې بیا روغ په دې خوله در منډم پوه سولې لږ صبر وکړه خبره واوره دلته تل یو افغان سره ناست دی قسم مې دې په خدای چې ما د هېواد سپي ته توهین وکړي سپي ته په والله که دې بیا یو هم در پرېږدم یوه خبره دویمه خبره دا ده خپل لیمیټ وپېژنه اټمي هېواد برق نه لري اټمي هېواد ګاز نه لري اټمي هېواد بینډۍ د په 300 روپۍ کیلو دي اټومي هېواد برق د په 100 روپۍ یونټ ده اټومي هېواد د فوز تنخوا نشي ورکولی اټومي هېواد خپل خلک په امریکانو باندې خرڅوي صحیح شو اټومي هېواد چیف جسټس دم امریکا ته خوښه ده د فوز مشر دم خوښه ده اټومي هېواد 3.5 ارب ډالر 15 میلیونه پاکستانی ارب ډالر ته قرضدار ہے اور څوک کا فامیل کې مو څو کسان دي زما فیملی کې څومره کسان دي دا زما پرسنل دی دا زه ولې درته پرسنل لا حول کما پرسنل څومره یاست دا خلک بل طرف ته ما بوزه د خلک ما جذباتي کوا زما خبره واوره د خلک ما جذباتي کوا چې کومه صفا کیسه دی هغه کوا هغه به نور کسانی چې کوم تا نه یاریږي پوه شوې موږ د ستاسو نه یاري ما مجبوره کې در پسې در سمه مایک بند که دا کارکولیټر ده لاس کسان که تاسو یې لاس ضرب دی 50 لکه ته 500 لکه روپۍ 500 لکه روپۍ ته قرضدار سوټمار او زه 15,000 لکه سرمایه لرم یوازې د لوګر مس راوباسم درګر د پې کار لګیا ده داسې مکمل د لیټم بام سره اخلم خدای دې غرق او پرق که ته څه وکړې چې ته راځې ما سره غږېږې کوشه خدای دې خوار که د ما قیمتي وخت دې تباه و برباد که تباه کویه جرنل صاحب اول دی تا نوم ته وګوره مانی چیش ته وایي دا اوس نوم د یاره د ځان په اخیره کې جوړ پام زما اول مانی وځلې ته ماما څه دي مانی دی وایي د چیش بیخ یاره د ځان په مخ کې اشارې درته کولې چې نوم ته یې وګوره ځواني ته داسې سړی وګوري چې بیا غیرت ته دې وګوري چې داسې